مونږ سره ظلم زیاتې په وړا کې کېږي موږ ټول که ان شاء الله روزو د خپل حق تپوس وکړو ان شاء الله. پی ډي سي طرف نه باقاعده دي وشرم ته کال کېږي چې تاسو بجلی بند کړئ او مختلف فیډرو باندې دا سراسر زیاتې زموږ تحصیل درګۍ سره ظلم دی. نن زموږ فیډرل ګورنمنټ نشته دی او دا ظلم زیاتې د KPK سره شروع دی بلکې موږ د دې پور مذمت کوو. 48 غنټې موږ دا ټایم ورکو خو پرس که په دې کې زموږ دا مسله حل نه شوله او زموږ سره انصاف نه کېدو نو بیا موږ ورځو وروڼو ته پوره من احتجاج وکړو. څنګه تاسو په خپله پته ده چې تر څو ورځې خاص کر زموږ تحصیل درګۍ په ډسټرکټ ملکړ باندې کوم بېجا لوډشیډینګ شروع دی نن موږ راغلي برېډ ته او د دې مقصد دپاره چې موږ معلومات وکړو چې دا څه دي چونکې موږ نن موږ هغه شیډول بانک واغېستو حالان کې په دې باندې چې کوم دی نو صرف یو وزیر آباد او په ایروشا باندې چې کوم دی په هغې باندې لوډشیډینګ شته دي باقي په یو فیډر باندې نور هېڅ چېرې هم لوډشیډینګ نشته دی. زموږ په تحصیل درګۍ باندې رمضان مبارکه میاشت ده تاسو په خپله پته ده چې موږ عموما تیر شوي چې کله روژه وه نو باقاعده زموږ ګورنمنټ چې کوم فیډرل زموږ تحریک انصاف ګورنمنټ و موږ مختلفو انډسټریز چې کوم لاین موږ په هغې باندې باقاعده چې کوم دی په هغې موږ لوډشیډینګ کوو هغوی ته موږ بجلي بندوله ولې چې په روژه کې موږ وایو چې عوامو ته سهولیت وي چونکې تاسو ته په خپله پته ده د اکسچینج صاحب سره هم خبرې شولې چیف پیسکو سره هم خبرې شوې هغوی چې دا زموږ انډر نه ده. په هر حال ما ورته دا ووایي چې زموږ سره یو لاره شته هغه د احتجاج او موږ روزو پوره من احتجاج وکړو نو زه دا د خپل طرف دا یو میسج ورکوم د ټولو په تحصیل درګۍ عوامو ته بلکې KPK چې زموږ څومره عوام دي چې زموږ سره زیاتې ظلم دی PDC د طرف نه موږ ته دې ته دا احکامات جاري کېږي ګریډ ته چېرې تاسو بجلي بنده کړئ نو موږ دا بالکل خطر نه منو ځکه چې زموږ تحصیل درګۍ زموږ ملکان چې کوم دی درې زموږ چې کوم زموږ بجلیګري دي دا زموږ حق دی چې موږ د خپل حق چې کوم دی میلاویږي ځکه چې دا بجلي چې کوم دی زموږ د دې ملکان چې کوم د درې بجلیګري دي دا بجلي موږ د دې پیداوار شته دي او موږ خپل تحصیل چې کوم دی تحصیل بټخیله تحصیل درګۍ د بجلي کې بلوکې کې بې انصافي زموږ سره کېږي زموږ حق دی او بجلیګر درې بجلیګر چې کوم دی پوره پاکستان ته دا بجلي ورکېږي.